جوړ په خیر تازه ستړي مشئ ناصر حلیمي هم تاسو کرکټ څارئ. واه څه زبردسته لوبه ترسره شوه د هند او د انګلستان ترمنځ. له بده بخته چې هند یوه ډېره بده سیریز ترسره کړ. د هند انګلستان ته تر دې دمه پورې سفر ډېر بد پای ته ورسېده. البته د ورځنیو لوبو سیریز پاتې دی، په هغې کې ویرات کوهلي، روهیت شرما او شبمن ګیل بیرته د هند لوبډلې ته راځي. ګورو چې هغوی بدل اخیستلی سي او که نه له هغوی هم د شیر سیار غوندې په کپتانۍ کې البته شبمن ګیل یادوم، شبمن ګیل هم د شیر سیار غوندې په کپتانۍ کې پاتې راځي او که نه. په دې ویډیو کې به موږ وګورو چې په هند باندې په دغې لوبې کې په 15مې لوبې کې البته څومره ریکارډونه جوړ شو. په لومړني انینګ کې د جوس بټلر او د هری بروک له لوري 233 منډې پارټنرشپ جوړ شو. 233 منډې، دا په نړۍ کې په شل ورځو لوبو کې څلورمې ډېرې منډې پارټنرشپ و چې د دوو لوبغاړو ترمنځ جوړېږي. جوس بټلر د هند پر وړاندې 111 منډې وکړې. 111 منډې جوس بټلر وکړې. پوهېږئ دا په د هند خلاف د یو لوبغاړي تر ټولو ډېرې منډې دي چې په ټول کې په شل ورځې لوبې کې ترسره کېږي. د هند بالرانو، د هند سپین بالرانو البته څه کم 12 ایوریج باندې بالینګ ورکړی و. دا د هند لپاره تر ټولو بدترین بالینګ سپین بالینګ سپیل چې دوی ترسره کړ. جوس بټلر د هند په وړاندې سلیزه ووهله. دا د انګلینډ لپاره دویم لوبغاړی شو چې 2 سلیزې وهي. له دې وړاندې سالټ 4 سلیزې لري، شل ورځو لوبو کې وهلي. اکشر پټیل په دغې لوبه کې 3 منډې ورکړې، په 4 راونو کې 3 منډې. دا د اکشر پټیل لپاره په شل ورځو لوبو کې تر ټولو ډېرې منډې سوې. وکټ یې وانخیست او 3 منډې ورکړې. هری بروک چې په دغې لوبه کې 95 منډې جوړې کړې. پوهېږئ په 19 بالونو باندې 50 وکړله. په لومړني 19 بالونو باندې هری بروک 50 وکړه چې دا د هری بروک په شل ورځو لوبو کې تر ټولو تیزه یا تر ټولو فاسټس نیمه سلیزه. راځئ شیر سیار ته لاړ شو. د هغو لوبغاړو لیست ته ور داخل شو چې د فل ممبر لوبډلو ترمنځ په لومړنۍ 7 لوبو کې دوی کومه لوبه نه ده ګټلې. شیر سیار د هند لپاره لومړنی کپتان شو چې د په کمو 7 لوبو کې 6 لوبې بایللې دي. او له امبتورایډو وروسته چې په 2014 او 2014 کلونو کې 4 لوبې بایللې وې. پرنس یاداو دویم لوبغاړی شو د هند لپاره چې په لومړنیو 4 واړو لوبو کې ماته خوړلې. هغه تازه ډیبیو کړی و او 4 واړه لوبې بایللې. هری بروک لومړنی لوبغاړی شو، یعنې له جوس بټلر او سام کرن سره ریکارډ مساوي کړ چې په شل ورځو لوبو کې د انګلستان لپاره 3 وارې د سیریز غوره لوبغاړی اعلانېږي. تېره ورځ مې یو ویډیو کې وویلې چې په کرکټ کې هر بال، هره منډه، هره وکټ خپله یو ریکارډ دی. که زه په دې ټولو ریکارډونو باندې اوس خبرې وکړم، ښایي د ویډیو لینث یا ویډیو نور هم اوږده شي. نو د هند لوبډلې لپاره بد سیریز و چې دوی ترسره کړ. البته د دوی نوې کپتنسي وه، نوي لوبغاړي ورسره ول ډېری. نو کله کله داسې پېښېږي لکه د سریلنکا چې کله پرې 4 سینیر لوبغاړو په یو ځای استعفا ورکړه. لوبډله داسې خرابه شوه چې ډېرو ټیټو لوبډلو هم ترې لوبې ګټلې. ورنه یو وخت کې د سریلنکا نوم و، کله چې دوی جګردانا سریلنکا سنګکار البته جیسوریا دلشن دې لوبغاړو استعفا ورکړه. د دوی لوبډله یو دم داسې ډېره خرابه شوه لکه 90 درجې تغییر وکړ. په هر صورت انګلستان کې هند د ورځنیو لوبو سیریز لري، ډېر ژر به پیل شي. وګورو چې هند لوبډله د خپلو دغو لوبغاړو سترګې جګولی سي که نه، ځکه چې په هغې کې د دوی پریمیم بیټران لکه ویرات کوهلي، روهیت شرما، شبمن ګیل، کیل راهل دا لوبغاړي شتون لري. آیا چې هند به دغه بایللی نوم بیرته راپورته کړي او که نه، هغوی به هم له همداسې ماتې سره مخ کېږي لکه شیر سیار چې دلته په انګلستان کې له ماتې سره مخ شو.